الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. الله تعالی فرمایي آیا په واکمنۍ کې دغو ستاسو دشمنانو ته څه برخه ده؟ نو بیا خو به یې خلکو ته کوم نقیر هم نه ورکړی. د کجوري د زړي یو وړوکی ټاپکی ده، دې ته نقیر وایي. دومره څه به یې هم بل چاته نه ورکړي. که د ملک او واکمنۍ کې د دوی څه اختیار وای، په ویش کې د دوی څه اختیار وای، نو بیا خو به یې دومره څه هم بل چاته نه ورکړي. یعنې د اسلام او مسلمانانو هغه دشمنان چې ویل به دا خلک یعنې مؤمنان به د خپلې مبارزې دعوت او جهاد هېڅ څه ترلاسه نه کړي، هسې خپل ځان تباه کوي. دشمنان یې پیاوړي او ځواکمن او زورور دي، دوی کمزوري او ضعیف. همې وسایل او امکانات زیات دي او همې تګلاره تر دوی غوره. حتی کافرانو ته به یې هم پر مسلمانانو ترجیح ورکوه. اول به چې دوی د خپلې تګلارې له پلوه تر مؤمنانو غوره دي. د دوی د دغو خبرو په ځواب کې الله تعالی فرمایلی دا خو ستاسو په واک کې نه ده، پرېکړه تاسو ته نه ده سپارل شوې، ویش تاسو ته نه ده سپارل شوی چې د مسلمانانو مستقبل وټاکي او له دوی سره هماغه څه وشي چې تاسو یې انتظار کوئ. که داسې وایي چې کارونه ستاسو له انتظار سره سم کېدی او پرېکړې ستاسو په خوښه کېدی، نو بیا خو به تاسو هیڅ چاته د خرما د هغه زړي د یو ټاپکې په اندازه هم څه نه ورکوئ. نه مسلمانانو ته او نه بل چاته، هر څه به مو ځان ته راګرځول، په هیڅ چا به مو څه نه پیرزو کېدل. بیا خو به تاسو هر څه ځان ته اخیستل، ولې به مو پر کافرانو لورېدل یا په بل چا. تاسو چې ځان ته نشئ ورکولی، معنا یې دا ده چې د کافرانو په اړه هم ستاسو هیلې او د مسلمانانو په ارتباط هم ستاسو بد نیت هېڅکله به نتیجه ورنه کړي. په ورپسې آیت کې ویل شوي آیا دوی له خلکو سره په هغه څه کې حسد کوي چې الله تعالی ورباندې پیرزو شوي. د الله تعالی له لورې چې په دوی باندې څه پیرزوینه شوې ده، له همدې کبله دوی ورسره حسد کوي. ځینې هم داسې دي. نو موږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړ او لویه پاچایي. الله تعالی فرمایي د ابراهیم علیه السلام اولاد ته کتاب و حکمت ورکړ او ستره تاریخي لویه پاچایي. هماغه ابراهیم علیه السلام چې یوازې له عراق وتلو ته اړ شوی، یو له دریو کسانو، مجاهده میرمنې ساره او وراره یې لوط علیه السلام. له ټول عراق همدغه درې کسان مجبور شوي چې ووځي.
پلار یې مخالفت کړ، دی په رجم کولو رټلی، بالاخره مجبور شوی له همدغو دوو سره یو ځای له عراقه وځي. اما د همده اولاده کې مو پیغمبران مبعوث کړل، کتاب او حکمت مو هغوی ته ورکړ او لویه پاچاهي مو ورته ورکړه. ټول پیغمبران له ده وروسته د ده په اولاد کې مبعوث شوي او ځینو زونو یې لویه پاچاهي جوړه کړې. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام او دا دی محمد علیه السلام، هغه هم لویه پاچاهي جوړه کړه چې په تاریخ کې مثال النظیر سړی نشي وړاندې کولی. یعنی د دوی د تبلیغات او دشمنۍ وجه د دوی هغه حسد دی چې له مسلمانانو او مجاهدینو سره یې لري. پر مسلمانانو یې د الله تعالی فضل نه لورېږي. دا یې زړه نه غواړي چې مسلمانان دې پر کافرانو باندې بری ترلاسه کړي. الله تعالی د دوی په ځواب کې فرمایي لکه چې د ابراهیم علیه السلام اولاد ته مو کتاب ورکړ، حکمت مو ورکړ او لویه پاچاهي، همداراز مو محمد علیه السلام ته کتاب ورکړی، حکمت مو ور په برخه کړی او لویه پاچاهي به ور په برخه کړو. همداسې وشول لکه چې الله تعالی له وړاندې مسلمانانو ته د دې ډاډ او اطمینان وکړی، همدغسې وشول. همدغسې ستره تاریخي لویه پاچاهي د مسلمانانو په لاس جوړه شوه. هغه هم له مدینې نه هجرت ته مجبور شول. یاران یې ځورول کېدل، وژل کېدل او له مکې هجرت ته مجبورېدل. د ده د وژلو پرېکړه هم شوې. ټولو مخالفینو په دې اتفاق کړی چې یوه شپه به د ده په کور برید کوي او وژني به. همدغه مهال الله تعالی هغه ته دا شرایط برابر کړه چې له مکې نه روغ رمټ ووځي او په مدینه کې استقبال وشي. د داسې مؤمنو له لوري چې د هغه تر قیادت و زعامت لاندې هرې قربانۍ ته چمتو او ډیری یې هم له مدینې بهر په شهادت رسېدل. لږ کسان په مدینه کې په خپل طبیعي مرګ مړه شوي، ډیری له مدینې بهر د جهاد په سنګرونو کې په شهادت رسېدل. دغسې صالح مؤمن قربانۍ ته چمتو قوم محمد علیه السلام ته د الله تعالی له لورې ورکړل شو. ورونو خویندو، دا الهي پرېکړه د ډیرو حاسدینو په اړه صدق کوي. هغه حسد کوونکي چې الله تعالی موږ ته لارښوونه کړې چې له شر او شرارت یې ده ته پناه یوسو. موږ ته ویلي دي چې په خپلو دعاګانو کې دا هم شامله کړي چې الله تعالی ته پناه وړو له هغو هم چې حسد کوي. من شر حاسد اذا حسد، د حسد کوونکو له شرارت او شر هم الله تعالی ته پناه وړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي، د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل یقینا چې حسد ښېګڼې او حسنات داسې خوري له منځه یې وړي لکه اور چې خس او خاشاک سوځوي. دا کمزوری ایمان دغسې دی لکه خس او خاشاک، او حسد هم داسې لکه د اور راباندې لمبې چې سوځوي. حسد د انسان ټولې ښېګڼې حسنات له منځه وړي. حتی دې حد ته رسوي چې کافر ته په مؤمن ترجیح ورکړي، حتی د کافر ملګرتیا وکړي د مسلمان ضد. تاریخ کې په وار وار تکرار شوي. زموږ د افغانستان تاریخ هم د دې شهادت ورکوي. همداراز پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مال او اقتدار حرص
تلوسه او تلوار له وږو لیوانو سره تشبیه شوي هغه یې له وږو لیوانو دا دوه د مال حرص او د اقتدار تلوسه و حرص دا پیغمبر علیه السلام د دوه وږو لیوانو سره تشبیه کړي او فرمایلی دي چې دا دوه وږي لیوان چې په یو رمي کې داخل شي ننوځي د رمي ته دومره تاوان او صدمه نه رسوي لکه حرص د مال حرص او د اقتدار حرص چې چاته صدمه رسوي یعنی انسان ته د مال او د اقتدار حرص دغه ایمان ته دغه مستقبل ته دومره تاوان رسوي دغه ټولنې ته دغه اجتماع ته دغه ګوند ته دغه ډلې ته دومره تاوان او صدمه رسوي او له تباهۍ سره مخامخ کوي چې هغه دوه وږي لیوانې یو رمې ته نه رسوي له هر مخلص او صادق مجاهد سره په عامه توګه او د حزب اسلامي له مخلصو مجاهدینو سره په خاصه توګه هم حاسدینو دشمني کړې او هم د مال او اقتدار وږو حریصان هم ملحدینو سیکولرانو او د پردیو مزدورانو ورسره دشمني کړې او هم د اسلام او جهاد تر پوشش لاندې د اشغالګرانو ملګرو او د مال او اقتدار حریصان حزب اسلامي 450 کاله تر نیم قرن زیات تر نیمې پیړۍ زیات هر مفسد حکومت او بهرنیو حامیانو یې او هر اشغالګر او د دوی لاسپوڅو حکومتونو په تور فهرست کې نیولی د دشمنانو په سترګه یې ورته کتل د دشمن په سترګه یې ورته کتل د لومړي دشمن دویمو درجه دشمن هم نه لومړی دشمن د هغوی په فهرست کې حزب اسلامي او مجاهدین یې د لومړي دشمنانو په توګه لیکل شوي او د هغوی د ځپلو لپاره یې له هیڅ وحشت و جنایت دریغ نه دی کړی کله د دشمنانو له عداوت او قساوت سره مخامخ شوي او کله د ناپوهانو او جاهلانو له حسادت او منفي رقابت سره خو الله تعالی تر ننه ساتلی ښه یې ساتلی دومره چې هر مخلص مجاهد پوه او هوښیار مجاهد پوهېږي چې له موږ سره چې الله تعالی په دې اوږدې مبارزې کې دې نیم قرن مبارزې کې څه کړي زموږ تر هغه زیات یې راسره کړي زموږ لوی لوی ستر ستر سپېڅلي ارمانونه ترسره شوي او د جنګ په هره جبهه کې بریالي شوي هم د فکري مبارزې په سنګر کې او هم د نظامي جبهې په جنګ کې پر کمونستانو هم الله تعالی موږ ته بری راکړ او د کمونیزم ټغر ټول شو د اتحاد شوروي خلاف هم الله تعالی موږ ته بریا راکړه او نن د نړۍ په نقشه کې د اتحاد شوروي په نامه څه نشته ستر ارمان زموږ له توانه ډېر لوړ زموږ له انتظار او تصور هم ډېر ډېر اوچت هماغه ارمانونه ترسره شو د دوو زبرځواکونو د ماتې شاهد و د دواړو په خلاف فکري او نظامي مبارزه او جهاد هم حزب اسلامي مجاهدینو پیل کړی په دې دواړو سنګرونو او جبهو کې الله تعالی دوی بریالي کړل انشاءالله د دغو مخلصو قربانۍ ته چمتو اسلام ته ژمن او متحدو مجاهدینو وروستی ارمان به هم ترسره کېږي او که خدای کول په خپلواک آزاد مستقل افغانستان کې به واقعي اسلامي نظام هم قایمیږي زموږ د شهداو ارمانونه به ترسره کېږي
د ټولو لوی ارمان همدغه و چې افغانستان آزاد عمومي او په هغه کې د اسلام بیرغ رپانده او اسلامي نظام قایمېده. دا ارمان به هم ترسره کېږي. البته دا مبارزه غواړي په خپل وخت پکې باید مطمئن او ډاډه و چې دا ارمان به هم انشاءالله ترسره کېږي. موږ له خپل رب سره ژمنه او تعهد کړی دی چې دې سپېڅلي هدف ته د رسېدو لپاره به د ژوند تر پایه خپل جهاد او مبارزې ته دوام ورکړو. له الله تعالی غواړو چې په دې تعهد کې مو ټینګ وساتو او توفیق را په برخه کې چې د ژوند تر پایه پورې ثابت قدم پاتې شو. په هر سنګر کې به انشاءالله د اسلام د دشمنانو مقابله کوو، د هغوی په خلاف به ودرېږو. ورونو او خویندو، حتما به خبر شوي چې د مخکني غورځېدلي رژیم ځینې فراري څېرې چارواکي او مسؤلین په انقره کې راغونډ شوي او د یوه جنرال په کور کې غونډه او جلسه درلوده. د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې دا غونډه پای ته رسولې. په غونډه کې داسې څېرې یو ځای شوي چې تر دې وړاندې په وار وار یو د بل په خلاف کلک جنګېدل. خونړۍ جګړې د دوی ترمنځ شوي تر دې وړاندې په وار وار شوي. دا کابل شاهد. د کابل ډېرې برخې د دوی د داخلي جګړو په نتیجه کې وران شوي او په زرګونو افغانان هم د دوی په لاس وژل شوي. ویلی شو چې دا په حقیقت کې د پرځېدلي حکومت د فراریانو غونډه څه نوی حرکت نه دی. هماغه چې په کابل کې هم دوی همدغسې غونډې کړي دي، جلسې یې کړي دي، اېتلافونه یې کړي دي. ډېری اېتلافونه هم له هېواده بهر شوي، خو لنډه موده دا اېتلافونه شړېدلي، نه یوازې شړېدلي او بې نتیجې پاتې شوي، بلکې په همدغه اېتلافونو کې شامل ډلې یو د بل په خلاف جنګېدلي. که په دې غونډه کې د دوی مخکنی جمهور رئیس حاضر نه و، نو د هغه معاونین وو، وزیران یې وو، والیان یې وو او جنرالان یې هم، د ملي امنیت او د استخباراتو رئیسان یې هم. دا نن چې کومې جبهې جوړې شوي دي، اکثرې ډېری هم تقریبا ټول مخکني د ملي امنیت رئیسان دي. په دې 20 کالونو کې چې څوک د ملي امنیت رئیس پاتې شوی ده، نو هغه ته یوه جبهه جوړه شوې ده، د جنګ جبهه، او په یو هېواد کې ورته دفتر ورکړل شوی دی. د جبهې لپاره یې یو نوم غوره. نن دا ټول راغونډ شوي دي او په دې په انقره کې او د یو نوي جبهې د جوړولو اعلان یې کړی. اصلي ټکي د دوی د اعلامیې دوه. د امارت اسلامي غوښتي چې له دوی سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. یو او دوهم دا چې که دا کار ونه شي، نو دوی به وسلې ته لاس کړي او یو بل جنګ به پیل کړي. د دې جنګ لپاره هم د مقاومت داسې جبهه جوړولو پرېکړه کړې چې نوم به یې شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان. په دې نامه به هغوی یو نوې جبهه پرانیزي. داسې اېتلافونه او هغه هم له هېواده بهر په وار وار جوړ شوي، خو تر ننه یې نه یوازې کومه مثبته او رغنده نتیجه نه درلوده،
بلکې له لنډې مودې وروسته نه یوازې شړېدلې بلکې غړي یو د بل خلاف په خونړیو جګړو کې ښکېل شوي. دا تجربه به بیا تکراریږي. د دوی نه له دې پرته د بل څه انتظار نشي کېدلی. طبیعت یې همدا، ماضي یې همداسې، سابقه یې همداسې، تګلاره یې همدا. د دوی اصلي پټې او څرګندې غوښتنې دوه دي: په اقتدار کې مشارکت او د دوی د هغو شتمنیو تضمین چې په تېرو 44 کلونو کې هغوی د غارت، لوټ، غصب، غلا او له اشغالګرانو سره د ملګرتیا له لارې ترلاسه کړي. د دې تضمین غواړي. له ځینو سره مذاکرات هم شوي او کورونه یې او جایدادونه یې ورته مسترد شوي. اطمینان هم ورکړه شوی دی چې که راستانه شي هېواد ته نو دا نورې شتمنۍ هم ورته سپارل کېږي. دوی نه د بحران د حل لپاره کومه وړاندیز لري، کوم وړاندیز او حل لاره لري، او نه د جنګ کولو توان او همت. حقیقت هم دا. په دې غونډې کې هم هغوی د بحران د حل په ارتباط فکر نه دی کړی او څه طرحه یې نه ده وړاندې کړې چې د مقابل لوري سره یې ورباندې بحث وکړي. فقط د مذاکراتو غوښتنه کړې ده، هغه هم په اقتدار کې د مشارکت لپاره. د جنګ خبرې کوي، شعارونه ورکوي، خو له انقرې چې افغانستان ته د راتلو لار هم نه ګوري، امکان هم نشته. انقره کې قصرونو کې د جنګ شعارونه ورکوي، شیشه‌یي قصرونو کې، مجللو قصرونو کې، او له غارت شوو پیسو په استفادې سره مجللو قصرونو جوړ شوي مجللو قصرونو کې د هغه ځای د جنګ شعارونه ورکوي. یقیناً چې هغوی نه د جنګ توان لري، نه همت، نه امکانات، نه فرصت، نه ولسي حمایت او نه جنګ ته چمتو جنګیالي. د پسرلي تیرو 2 میاشتو وضعیت وښوده چې دوی له دروغجنو تبلیغاتو پرته هیڅ نشي کولی. خلکو داسې ګمان کوه چې د ژمي تېرېدو سره سم به په پسرلي کې ستر عملیات شروع کېږي. تبلیغات همداسې روان، جبهې یو په بل پسې اعلانېدل مختلفو نومونو لاندې، او ګواکې تیاری نیول شوې ده. تبلیغات داسې و چې د ژمي پای ته رسېدو سره سم به پسرلي کې ستر عملیات کېږي. او حتی ځینو داسې هم ګمان کولو چې پاڅون به وي، ستر ملي پاڅون به وي، که په ټول هېواد کې نه وي لږ تر لږه په شمال کې به وي، او په شمال کې ځینې ولایتونو کې به وي. ځینې ولایتونه به ډېر ژر د دوی لاس ته ورځي. تبلیغات همداسې وو. په دریو ولسوالیو کې اندراب، ورسج او د پنجشیر یوې ولسوالۍ کې عبدالله خیل کې کمزوري هیلچکي عملیات وشو چې ژر وځپل شول، او اوس نه د هېواد په هیڅ برخه کې فعال نظامي حضور لري او نه هم عملیات. افواهات هم خاموش دي، ډزې هم نشته، دا ادعا هم نشته چې دلته مو عملیات وکړ او دومره مو ووژل. د دې نه مخکې تبلیغات دومره وو چې خلکو فکر کاوه په زرګونو طالبان به وژل شوي، ټانکونه وو، هلیکوپټرې به یې نسکوري شوي، ټانکونه به یې ویجاړ شوي. تبلیغات همداسې یقینا اوس هغوی په هیڅ ځای کې نه ثابت مرکز لري، نه نظامي حضور او نه د پام وړ عملیات.
دوی د بهرنیو ځواکونو له پراخ نظامي حضور پرته نه تر دې وړاندې جنګېدلي او نه تر دې وروسته د جنګېدلو توان او ظرفیت او همت لري. همدا ټول د نجیب د حکومت له نسکورېدو وروسته د حزب اسلامي په خلاف وجنګېدل په ګډې جبهې کې. کابل د دوی لاس کې و، ډېر ولایتونه هم د دوی لاس کې و، اکثر سفارتونه هم د دوی په واک کې او ټول هم همدغه چې په انقره کې راټول شوي دي، ټول همدغه څېرې متحد شوي د حزب په خلاف. امریکا یې مرسته کوله او روسیې یې هم مرسته کوله. د دوی د ګډ تصمیم په نتیجه کې دا ټلواله جوړه شوې او دا ماموریت ورسپارل شوی چې د حزب اسلامي په خلاف به جنګوي، دغه اصلي خطر به له منځه وړي او د روسانو نیمګړی جنګ به بشپړوي. افغانان باید خالص سلاح شي. په افغانستان کې د اسلامي حکومت د جوړېدو مخنیوی باید وشي. د جهاد تجربه باید ناکامه کړی شي او د ناکامولو لپاره ضروري دا ده چې دغه حزب اسلامي وځپل شي. اما الحمدلله دوی ټولو په ګډه د حزب اسلامي په خلاف ماته سره مخامخ شي او دا ائتلاف هم شړېدلی. یو په بل چې د حزب مرکز چهاراسیاب ته راغلی، همدغه مشران دا سیرې چې تاسو ګورئ، همدغه یو په بل پسې چهاراسیاب ته راغلی له پښیماني او ندامت څرګندولو سره او دا چې له دې وروسته به د حزب اسلامي په خلاف نه جنګېږي. له شرمېدلې ماته سره الحمدلله مخامخ شو. دومره چې په پایله کې د بېنظیر بوټو حکومت پښو ته ولوېدل او له هغه یې مرسته وغوښتله. د افغانانو به ښه په یاد وي چې دوی له طالبانو هم مرسته وغوښته. هغوی د نجات فرشته ګڼل، مشران ویل. له دې ارګ نه ویل کېدل همدغه ارګ چې دا طالبان د نجات فرشته دي، د سولې فرشتې دي. خپلو افرادو ته یې ویل چې دوی ملګرتیا وکړي. د دوی غوښتل چې په حزب اسلامي له شا برید وکړي. د مقاومت توان یې نه درلود، مات شوي وو، شړېدلي وو. طالبانو ته وایي چې د حزب اسلامي مشکل حل کړي، کابل ستاسو دی، دوه لاسي یې تاسو ته سپارو. خو بیا له همدغو طالبانو سره په پراخ جنګ کې ښکېل شول او نه یوازې له کابل ووتل بلکې خپل ټول مراکز یې د پنجشیر په شمول په شمال کې له لاسه ورکړل او کولاب ته وتښتېدل. په یاد به مو وي آخري سنګر یې هم په خواجه دیوانه په نامه محمد خواجه باودین په نامه په یو سیمه کې د تعلقان مربوط یو سیمه او د هغه ځای پرېښودو ته مجبور شول، ټول لاړل کولاب ته. د امریکا B-52 جهازونو تر وزر لاندې کابل ته هغه مهال ننوتل چې طالبان ترې وتلي وو. ځای ورته امریکایانو تش کړی، لارې ورته پرانېستلې، اول خط یې مات کړی، بیا دوی ته امر شوی، مارش شوي دي او مخکې تللي دي. په جنګ سره یې یو لویشت سیم هم نه دی نیولی، نه یې له طالبانو نیولې او نه یې له حزب اسلامي. دا زموږ او د دوی دلته خط و په د بالاحصار نه جنوب لوري ته تر پایه پورې هغوی ټول زور وازمو وي، دا خط یې مات نه کړی او چې هر ځل یې جنګ کړی ښه ډېر تلفات لیدلي، بېرته په شاته لیدل. ټول جنګونه د دوی له لوري او موږ فقط دفاع کړې او په دې هر جنګ کې هغوی مات شوي. د طالبانو په ارتباط هم همدغسې و.
اوس هم دوی یوازې په هغه صورت کې راتلی شي چې کابل ورته بهرني ځواکونه ونیسي او د ناټو د مخکنیو سرتیرو د شمیر په اندازه یعنې تر 1,50,000 زیات ځواکونه دلته افغانستان کې مستقر وي. فضا هم د هغوی لاس کې او جهازونه یې ګرځي او ځمکه هم د هغوی لاس کې، بیا دوی راتلی شي. د دې پرته نه وړاندې راغلي او نه تر دې وروسته راتلی شي. دا یو حقیقت دی، کاملا مسلم او څرګند حقیقت دی. او د دې احتمال هم انشاءالله د تل لپاره پای ته رسېدلی دی چې یو بل بهرنی ځواک کې خپل بخت وازمي او په افغانستان د برید وکړي او دوی د اقتدار ته ورسوي. د دې احتمال هم انشاءالله د تل لپاره پای ته رسېدلی. هېڅوک به هم دا جرأت ونه کړي چې د شوروي اتحاد او د امریکا ناکامه مخکنۍ تجربه یو ځل بیا تکرار کړي او د روسیې او امریکا لپاره د شرقي اروپا او په ځانګړې توګه د اوکراین خونړی جنګ کافي دی چې له بلې جګړې ډډه وکړي او دا غلطي ونه کړي چې په یو بلې جګړې کې هم هممهاله ښکېل شي. د همدې لپاره ویلی شو چې د بهرنیو ځواکونو لپاره هم دا امکان کم دی او د دې احتمال ډېر ضعیف چې هغوی د راشي یو ځل بیا د په افغانستان باندې برید وکړي او له دې برید دی هغوی څه تمه ولري او په دې ترتیب دی دا ټلواله یو ځل بیا په افغانستان باندې مسلط کړي. امریکا د افغانستان ټولې کنسولګرۍ او سفارت د پرځېدلي رژیم له حضور او سلطې وایستلې او دروازې ور وتړلې. اعلان یې وکړ چې بس د افغانستان سفارت هم تړل شوی دی او د دوی په واک کې ده او کنسولګرۍ یې هم لاس انجلس کې او نیویارک کې. په دې سره یې غوښتي چې طالبانو ته دا پیغام ولېږي، یو خاص پیغام چې امارت اسلامي ته یې د سپارلو په ارتباط دا دی موږ لومړی ګام واخیست، د هغوی له واک هم وایستل دا ټول او ګواکې دا لومړی ګام و د دې لپاره چې تاسو ته وسپارو او دا په داسې حال کې ده چې همدغو مخالفینو ته یې لنډه موده وړاندې نه یوازې په واشنګټن کې دفتر ورکړ بلکې اروپایي حلیفانو او د ناټو غړو هیوادونو هم د امارت اسلامي وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړې، دفترونه یې ورکړي او مراکز یې د هغوی په واک کې او غربي رسنۍ د افغانستان انټرنیشنل په شمول دومره پراخ تبلیغات ورته کوي چې له هرې وړې او عادي پیښې ستره او خطرناکه قضیه جوړه کړي. له داسې غلچکي بریدونو چې مخالفینو پیل کړي او په هغوی کې د تلفاتو شمیر هم لږ او مسؤلیت یې هم د بریدګرو په غاړه و، داسې څه جوړ کړل لکه چې ستر ملي پاڅون ترسره شوی او په هغه کې لویه او خونړۍ نسل وژنه هم شوې. د ورځو کې ډېر تبلیغات په همدې ارتباط، حتی ځینو هیوادونو رسمي بیانونه ورکړل، اعلامیې یې ورکړل د ملل متحد د سرمنشي په شمول او د همدغو ډلو او ګوندونو د مشرانو په شمول چې ګواکې پنجشیر، بغلان او تخار کې نسل وژنه شوې او دوی په کلکو الفاظو غندي، نګران دي، اندېښنه لري، تحقیق کوي. دې ته ورته مسایل دي په خپلو اعلامیو کې وایي. دا په داسې حال کې چې د 3 ولسوالیو له 3 کلو پرته نه په پنجشیر کې جګړه شوې او نه په بلې هېڅ تاجک میشتې سیمې کې چې دې ته د نسل وژنې نوم ورکړی شي. د پنجشیر مسؤلین هم تاجک او پنجشیریان دي. د امارت اسلامي جنګیالي له پروان تیر شوي دي
یعنې د تاجک میشتو سیمو نه د جنګ پرته تېر شوي نه دوی له چا سره جنګېدلي او نه هغوی له طالبانو سره جنګېدلي له کاپیسا هم داسې تېر شوي پنجشیر ته ننوتلي تر هغه ولسوالۍ پورې رسېدلي دي چې هلته دغو غلچکي بریدونه کړي په دې بهیر کې او جریان کې هم دوی له هېڅ چا سره نه دي جنګېدلي او د پنجشیر شاوخوا سیمو کې هم له هېڅ تاجک میشت سیمو سره دوی نه دي جنګېدلي خو سره له دې دې جنګ ته دې غلچکي بریدونو ته د نسل وژنې نوم ورکړل شو که همدغو مخالفینو له خپلو بدو او تورو سوابقو سره سره د بحران د حل په اړه کومه رغنده طرحه وړاندې کړي نو موږ به یې حمایت کوو حزب اسلامي به یې حمایت کوي که دوی د جنګ شعارونه پرېږدي د سولې لار غوره کړي او یو رغنده عملي معقول حل لاره وړاندې کړي اطمینان ورکوو چې موږ به یې حمایت کوو دوی ته وایو په جنګ سره هیڅ نشئ ترلاسه کولی هیڅ مؤمن او شریف افغان د مخکني نظام او پردیپالو واکمنو بیا اعاده او مجدد تسلط هیڅکله او په هیڅ صورت کې نه مني زموږ له نظره د حل یوازینۍ لار فقط دا ده چې اول ټول افغان لوري د مخکنیو خو نړیو او ناکامو تجربو تکرار د تل لپاره نه کړي په مخکنیو پښیمان یو او له دې نه وروسته به یې نه تکراروو په همدغو الفاظو تعهد وکړي او خپل تعهد ته هم صادق پاتې شي اقتدار ته د پردیو د مټو او وسلو په زور رسېدل تحریموو بیا به دا غلطي نه کوو چې څوک د شوروي اتحاد د مټو په زور قدرت ته د رسېدلو لار غوره کړې وه او چا هم د ناټو په زور او چا د دواړو هم د هغه په پښو کې پرېوتی ده هم د دې په پښو کې هم د هغوی غلامي کړې وه هم د دې دا بیا نه تکراروو غلطي وه له دې نه پښیمان حاضر یو دا جبران کړو او بیا دا تکرار نه کړو دوهم صادقانه او بلا قید و شرط خپل منځي مذاکرات د پردیو له وساطت او وسایط پرته او د هېواد دننه پیل کړو ضرور نه دی چې دا مذاکرات له هېواده بهر د هېواد دننه همدې کابل کې پیل کړو که د هېواد دننه دوی ته ګرانه برېښي نو په داسې بهرني هېواد کې دا مذاکرات پیل شي چې هغه مستقل وي په کوم لوی هېواد پورې تړلی نه وي په دې تورن هم نه وي چې دا لوی هېواد پورې تړلی دی او د هغوی ګټو ته متعهد داسې هېواد کې هم نه وي چې هلته د لویو ځواکونو اډه وي هغوی نظامي حضور ولري یا سیاسي ژور او پراخ اغېز دې طرفه مستقل د افغانستان په نسبت هم بد نیت ونه لري افغانستان ته خطر هم احتمال کم د خطر احتمال یې کم همدغسې هېواد د مذاکرات پیل شي دریم په داسې شفاف انتخاباتو توافق وشي چې په نتیجه کې ملت شموله مقتدره او باصلاحیته شورا رامنځته شي دا انتخابات د جمهور رئیس ټاکلو لپاره نه دی د حکومت جوړولو په ارتباط نه دی د یو نوي پارلمان د جوړولو په ارتباط نه دی موږ له یوه تشې سره مخامخ یو د تصمیم یو مرکز ته ضرورت لري داسې یو مرجع چې ټول ملت یې تر شا ولاړ او د ملت په استازیتوب د ټولو مهمو ملي مسایلو په ارتباط وروستی تصمیم ونیسي او دې تصمیم ته فرد التزام ولري دغسې یو شورا ته ضرورت چې نشته دا تشه باید ډکه شي ټول باید په همدې توافق وکړو چې دغسې یو مرکز او مرجع د جوړولو لپاره زو د انتخاباتو لار غوره کړو د ملت رایې ته رجوع کړو ملت ته وایي خپل استازی معرفي کړي واقعي استازی چې تاسو ورباندې باور او اعتماد لري او ستاسې وکالت وکولی شي همداسې کسان معرفي کړي
څلورم، دغه شورا به د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه وروستی تصمیم نیسي او پریکړو ته به ټول لوري، حکومت، مخالفین، سیاسي ګوندونه، شخصیتونه دا ټول به د دې شورا پریکړو ته التزام لري. د اوسني سرپرست حکومت په ځای به نوی حکومت جوړوي. ضرور نه ده چې اوس د دې حکومت په ځای بل حکومت جوړ شي او هغه هم ائتلافي حکومت. ځینې لوري په دې ټینګار کوي چې په دې حکومت کې باید هغوی ته برخه ورکړل شي. موږ دا نه عملي ګڼو او نه مفید. همدا حکومت دی پاتې. د دې حکومت د بدلیدو فیصله دي د مختلفو لورو ترمنځ د تفاهم له لارې نه کېږي، د ویش له لارې دې هم نه وي. پرېږدو همدغه شورا چې د ټول ملت استازیتوب کوي هغه د یو نوي حکومت په ارتباط تصمیم ونیسي او اقتدار له دې حکومت هغه ته انتقال شي. همدا شورا به هېواد ته نوی اساسي قانون تصویبوي، د نظام او حکومت څرنګوالي، د زعامت د عزل او نصب مرجع، صلاحیتونه او مسؤلیتونه، د کار موده، سیاسي عذاب او اړوند لوایح او مقررات، د هېواد او نظام نوم، بیرغ، نشان، د افغانستان پولې، دوست او دشمن، جنگ او صلح او دې ته ورته مهمو ملي مسایلو په اړه به همدا شورا وروستی تصمیم نیسي. دا هغه مسایل دي چې نه د مختلفو ګوندونو ترمنځ د تفاهم او روغې جوړې راکړې ورکړې په نتیجه کې په دې ارتباط تصمیم نیول کېدلی شي او نه یو لوری دا حق لري چې په دې ارتباط وروستی تصمیم ونیسي. هېڅوک دا حق نه لري. دا د ملت حق دی. ملت به په دې ارتباط تصمیم نیسي. د ملت واقعي استازي وکیلان به راځي په دغو مهمو ملي مسایلو باندې به بحث کوي او وروستی تصمیم به همدا نیسي او ټول لوري به د دې شورا پرېکړو ته التزام او تمکین لري. پنځم، راتلونکي نظام به د دغه نوي اساسي قانون مطابق جوړېږي. کله چې شورا جوړه شوله، اساسي قانون، نوی اساسي قانون تصویب شو، د دغه نوي اساسي قانون مطابق به راتلونکی دایمي او قانوني حکومت او نظام جوړېږي او په دې ترتیب به قدرت په سوله ایزه توګه راتلونکي قانوني اصولي حکومت ته انتقالیږي. زموږ باور دا دی چې دا د افغانستان د بحران یوازینۍ معقوله، اسانه او لنډه لار. خو که دا مخالفین د تفاهم په ځای د تقابل او جنگ شعارونه ورکوي او په جنگ باندې تاکید کوي، ټینګار او د بل نیابتي جنگ پیلولو هڅه کوي د پردیو په وینا، دا د دوی خپله اراده نه ده، خپل تصمیم یې نه ده، د پردیو په اراده او وینا هغوی د بل جنگ، نیابتي جنگ پیلولو شعارونه ورکوي او هڅه کوي، نو موږ بیا له دې پرته بل انتخاب نه لرو چې د هغوی په وړاندې به کلک ودرېږو. دا تصمیم مو هیڅ چا پورې مربوط هم نه دی چې که بل چا دا کار وکړو نو موږ به هم بیا کوو او که یې ونه کړ بیا به موږ نه کوو. په هر صورت به موږ د دغو په وړاندې کلک ودرېږو او له خپل مظلوم ملت به په کلکه دفاع کوو. ورونو خویندو، موږ له ټولو ګاونډیو د ترکیې، پاکستان او ایران په شمول غوښتي چې د وسلوالو مخالفینو او د دوی له جنګي سیاستونو حمایت ونه کړي. افغانستان کې چې کوم تحول راغلی مثبت دی، رغنده دی او دلته اشغال پای ته رسېدلی، اشغالګر ځواکونه وتلي دي، جګړه ختمه شوې ده، د همدغه تحولو بدلون حمایت وکړي او دلته چې کوم حکومت جوړ شوی له دې سره د مخالفت او تقابل په ځای د تعامل او تفاهم لاره برابروي. مخالفینو ته
د داسې تحرکاتو اجازه ورنه کړي چې د بل نیابتي جنگ په پیلېدو منتج کېږي او تاسو هم پکې ښکېلوي. طبیعي ده که ستاسو په هېوادونو کې دا شعارونه ورکول کېږي او له هغه ځایه د افغانستان په خلاف د یو بل جنگ اعلان کېږي، معنا یې دا ده چې تاسو به هم په دې جنګ کې ښکېلوي او افغانان به همداسې تصور کوي چې تاسو د دې جنګ تر شا ولاړ یې، تاسو په شا تپولي دي او حمایت کړی مو دي، تشجیع کړی مو دي د یو بل جنګ لپاره. له دې باید ډډه وشي. موږ ته یې اطمینان راکړی چې داسې به هېڅکله نه کوي. هیله ده زموږ ټول ګاونډیان همدا دریځ غوره کړي او په سیمې کې د بلې جګړې پیلېدا مخه ونیسي او دې ته په پام سره چې دا د ټولو په ضرر ده، دا د سیمې په ضرر ده او په سیمې کې د ټولو هېوادو په ضرر ده. مخکې ټولو له دې نه صدمه لیدلې ده او له دې نه وروسته به بیا دوی صدمه کړي. ورونو خویندو، په تاجکستان کې د ایران له لوري د ډرون طیارو جوړولو توافق ډېرو افغانانو ته اندېښنې راولاړې کړې. دا ځکه چې تاجکستان وسلوالو مخالفینو ته 2 ځلې پناه ورکړې. د نجیب حکومت له نسکورېدو وروسته یې هم هغوی ته پناه ورکړه او دا دی نن یې هم یو ځل بیا هغوی ته پناه ورکړه. اوس هم او هغه مهال هم چې شمالي ټلواله د حزب اسلامي او طالبانو په خلاف جنګېدله. پرون یې هغوی ته د کولاب اډه ورکړې وه او نن د فرخار هوایي اډه. که ایران د تجارتي مقاصدو او موخو لپاره دا کار کوي، نو غوره به دا وي چې دا کار هغه مهال ته وځنډوي چې په افغانستان کې د بل نیابتي جنګ ګواښونه او احتمالات پای ته رسېدلي. اوس دا کار ټول افغانانو ته اندېښنې او تشویشونه را پیدا کړي. ورونو خویندو، اجازه راکړئ د امارت اسلامي اړوند مسؤلینو او چارواکو ته د دې منبر له لارې هم څو مشورې او وړاندیزونه ولرو. اول، ځوان او نشید دعوتګر د یوه جامع جومات خطیب او امام مولوي حشمت او د حزب اسلامي نور غړي چې په غیر قانوني او غیر اصولي توګه او د شخصي رقابتونو او حسادتونو له کبله نیول شوي، فوراً خوشي کړي او په راتلونکي کې د داسې غیر اصولي نیونو مخه ونیسي او پرې نږدې چې بیا تکرار شي. دوهم، د شهید مولوي عزت الله محب او نورو هغو مؤمنو او مجاهدو شخصیتونو قاتلان باید ونیول شي او د شریعت مطابق محاکمه او مجازات شي چې لومړی اختطاف شوي او هغه هم په یونیفورم کې، بیا له غیر انساني تعذیب وروسته په وحشیانه توګه وژل شوي، سرونه یې غوڅ شوي او جسدونه یې یا په ډاګ او د سړک خواته غورځول شوي او یا په ونو راځول شوي. شریعت تقاضا هم دا ده د دې حکومت لاندې چې هر څوک ژوند کوي، که موافق دی که مخالف، هغه باید مطمئن وي چې دلته هم د ده سر خوندي ده، هم عزت خوندي ده، هم مال خوندي ده، کور یې هم خوندي ده، دفتر یې هم خوندي ده. نه څوک د شریعت خلاف کور ته ننوتی شي او د ده د اجازې پرته، د کور د خاوند د اجازې پرته، او نه دفتر او کارځای ته. دریم، د اسلامي پوهنتون په اړه له داسې دریځ ډډه وکړئ چې هیڅ عقلي او شرعي توجیه ورته نشي وړاندې کېدی. دا معیاري او په ټولو اصولو برابر پوهنتون دی، تر 3 لسیزو زیاته سابقه لري، په زرګونو مؤمن کدرونه یې روزلي او افغان ټولنې ته یې اسلام ته متعهد شخصیتونه وړاندې کړي. عجیبه ده چې دلته د کمونستانو، سیکولرانو، ملحدینو او حتی بهرنیو هیوادونو
پوهنتونونه او په لسګونو نور تعلیمي مراکز منل کیږي، خو د عالی تحصیلاتو وزارت اسلامي پوهنتون نشي زغملی. او دا په داسې حال کې چې د امارت اسلامي مشرانو مخالفینو ته هم په وار وار بلنه ورکوي چې هېواد ته راشي او دلته پانګونې وکړي. وسلوالو مخالفینو ته هم بلنه ورکوي چې هېواد ته راشي او مطمئن اوسي چې دلته به هم سر خوندي وي او هم کورونه، ښارګوټي، ځمکې، مارکیټونه او هر څه، او حتی ورته وایي چې له هرې لارې چې ترلاسه کړي مو، له هرې لارې چې تاسو دا ترلاسه کړي بس خوندي دي، موږ یې تضمین کوو، ستاسو په واک کې. د ملت انتظار دا و او دی چې له خاینانو، غلو، لوټمارانو او غاصبانو سره د شریعت مطابق محاسبه وشي او اسلام او هېواد ته ژمن صادقان او مخلصان حمایت شي، تشویق شي، ډاډ او اطمینان ورکړی شي چې نظام د هغوی په خدمت کې دی، د هغوی حامی دی، د هغوی ساتونکی دی. دعا کوو چې الله تعالی د اسلام او زموږ د ولس او هېواد د ټولو دشمنانو توطیې شنډې کړي او له ناامنیو، جګړو، فقر او لوږې فارغ افغانستان او بشپړ اسلامي نظام زموږ مظلوم ولس ته ور په برخه کړي او زموږ د ټولو شهیدانو ارمانونه ترسره کړي او په سرلوړي او آزاد افغانستان کې واقعي اسلامي نظام قائم او دائم کړي. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.